نوم یې یونس زردران دی، ډاکټر نه دی، خو د ویښتانو کرلو په برخه کې په یوه کلینیک پانګونه کړې ده. هغه وایي غوښتل چې داسې یو کلینیک فعال کړي چې ځوانان بهر هیوادونو ته د ویښتانو کرلو په برخه کې تګ ته اړ نه شي. یونس زیاتوي چې په 2008 کال کې د مدینه استانبول په نوم د ویښتانو د کرلو په کلینیک $40,000 پانګونه وکړه. بعضې داسې وسایل او ماشینونه دي چې هغه په افغانستان کې لاسرسی په هغه وخت کې نه ورته کېده، اوس هم ډېر کم لاسرسی ورته شته چې د ویښتانو کرلو بعضې ماشینونه دي، بعضې وسایل دي. دا موږ ټول د ترکیې نه راوغوښتل. نو په هغه وخت کې موږ په دې بخش کې تقریبا $42,000 چې هغه نه داسې سټانډرډ یا ډېر لوی کلینیک هم نه و جوړ کړی. په هغه وخت کې موږ په دومره اندازه پانګونه کړې وه. د مدینه استانبول د ویښتانو د کرلو کلینیک مسؤل زیاتوي لومړی له ترکیې څخه د ویښتانو د کرلو په برخه کې ډاکټران راوستل چې 12 افغان ډاکټران یې په دې برخه کې وروزل او اوس دلته افغان ډاکټران د ویښتانو کرلو په برخه کې کار کوي. خو چې کله زموږ افغاني ډاکټران د دې سره ټریننګ شروع کړ نو دوی ولیدل چې دا کار موږ کولی شو چې د ترکانو نه د خارجانو نه یې ښه وکړو. په هغه وخت کې موږ 6 نفره د دې سره په ټریننګ کې شامل کړي وو چې بیا په هماغه افغانانو ډاکټرانو باندې موږ نور کسان هم ټرین کړه. یعنې زموږ خپل کلینیک نه تقریبا 12 نفره موږ ټرین کړه چې دوی ټریننګ واخیستو او په ښه کیفیت په ښه کار سیستم باندې دوی کولی شي چې د ویښتانو کښت وکړي. یونس زردران په کابل کې د ویښتانو کرلو په ځینو کلینیکونو هم نیوکې وکړې چې په معیاري ډول خدمات نه وړاندې کوي. هغه په افغان سوداګرو غږ وکړ د دې پر ځای چې په نورو هیوادونو کې پانګونه وکړي خپل هیواد ته دې لومړیتوب ورکړي. چې څوک یې توانایي لري او غواړي چې پانګونه کې په وطن کې دې وکړي، په وطن کې ورته امکانات برابر دي، په وطن کې اوس د کومو کسانو چې پانګونه کوي د هغوی قدر زیات ده، خطر ورته متوجه نه ده، امنیت برقرار ده. نو بهتره دا ده چې د دې په څنګ کې چې خپل ځان دپاره یو کار کوي، د خپل آینده دپاره یو کار کوي، یو بخش کې د پانګونه کوي، نو د وطن غم هم باید ورسره وي. یونس زیاتوي افغان ځوانان اوس مهال د ویښتانو کرلو په برخه کې زیاته علاقه لري، که څه هم په 2022 کال کې د ویښتانو کرلو په برخه کې کارونه سست وه، خو اوس یو ځل بیا کارونه وده کړې او په میاشت کې 25 کسان د ویښتانو د کرلو عملیات ترسره کوي.